سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. ما وړمه ورځ فیسبوک کې لیکلي مو چې په کومه موضوع باندې بحث وکړو او زیاتره ملګرو بیا ویلو چې په کمفورټ زون باندې بحث وکړو. کمفورټ زون داسې یو رواني اصطلاح ده یا د ارواپوهنې یو اصطلاح ده چې داسې یو فضا پکې رامنځته کېږي چې هلته انسان داسې د آرامۍ احساس کوي، د هوساینې احساس کوي او داسې انګیري چې ګوندې که زه د خپل ځای څخه جګ شم یا د خپل موقف څخه جګ شم یا که یو چاته ودرېږم خبرې به وکړم نو هر څه به ګډوډ شي او دا زما دپاره ډېر ارامه ځای دی. یعنې دغه چې د ارامۍ احساس پکې وکړي هغې دپاره بیدانو څه شی دی، هغې دپاره کمفورټ زون وګرځي او داسې کارونو ته دی مخه کړي چې هغې سره اشنا یي، هغې سره بلد یي، خطر هلته 0% فشار پکې نه وي، نامعلوم یا حالتونه پکې نه وي، انسرټنټي چې ورته وایي. نو دغه حالت ته چې دی به کمفورټ زون یا د آرامۍ زون ورته وایي او دا پکې قرار یې پروت وي. مثلا د یو چا د وظیفه‌دار دپاره کمفورټ زون دی چې 30 کاله یو ځای کې وظیفه وکړي په ډېر کم عاید سره په ځای دی چې خپل ظرفیت نه ډېره استفاده وکړي. یا د یو چا دپاره چې هیڅ خبرې نه کوي، عامه ویناونه دا هېرېږي، یعنې پبلک ته نه ودرېږي، هغه وایي چې ما نه اشتباه ونه شي. یا داسې یو څوک چې وایي چې نوی مهارت زه ولې زده کړم، نو دا په خپل کمفورټ زون کې دی. نو لکه څنګه ما ویل مثلا بله پوښتنه چې ولې په دې باندې خلک اخته کېږي کمفورټ زون باندې. عموما نمبر 1 چې مخکې ویل د آرامتیا احساس چې دا وایي زه نارامه نشم، یعنې طبیعتا دا نفر غواړي چې کوم ستونزې سره مخ نشي، کوم خطر سره مخ نشو. د آرامتیا احساس چې تا په یو ځای کې ډېر وکړو نو ته پوه شې ته کمفورټ زون ته ورننوتې. دویم د ناکامۍ څخه ویره. زیاتره زما په شمول باندې زیاتره ملګري چې دغه وظیفو کې اخته دي چې کله بزنس ته راوتي دي ډېر ښه ځلېدلي دي خو د خپلې وظیفې نه لرې کېږي. وایي که کاروبار کې ناکام شم، که دغه نوي کار ته لاس اچوم، که په هغې کې ناکام شم، نو د ناکامۍ څخه ویره چې ولې خلک پې اخته کېږي دا دویم علت دی. دریم د تنقید او نقد او نیوکو نه اېرېدل. ولا که دا کار وکړم نو ورور به مې راته سوی، که دا کار وکړم نو همکاران به مې راته سوی، ملګري به مې راته سوی. دغه ویره یګان وخت داسې شي چې ته په خپل کمفورټ زون کې پاتې شې او کوم نوي شي ته مخه نه کړې. او څلورم تر ټولو ډېر چې عام دی هغه کېدلی شي چې عادت واوسي. یو څوک په یو ځای کې عادت شي، یو وظیفه کې عادت شي، یو مهارت کې عادت شي او هلته د آرامۍ احساس وکړي. نو دغه هغه عمده علتونه دي چې ولې په کمفورټ زون باندې کې خلک اخته کېږي. او بل دغه کمفورټ زون چې دی دا خپله یو سایکل لري، یو دوران لري چې یو څوک هغې ته پکې ننوځي. لکه د کمفورټ زون هغه دوران موږ کولی شو چې په 4 برخو باندې وویشو چې یو ته خپل همدا کمفورټ زون دی، دویم چې دی هغه فیر زون دی، دریم چې دی هغه لرنینګ زون دی او څلورم چې دی به ګروت زون باندې دا خبره وراوړي. اول دغه د کمفورټ زون داسې دی چې دی کې آرامي ته عادت کېږي، د کنټرول مسله راځي، یعنې دلته خطر نشته دی خو ودم نشته، ته پکې ودم نشي کولی. دویم چې دی هغه فیر زون دی. ما تاسو ته ویل چې فیر زون شک دی، ویره ده، ډار دی. دلته تا سره ویره پیدا کېږي او ته یعنې کوشش کوې چې دغه کمفورټ زون نه اوس راوځي په قلار قلار باندې. ته کمفورټ زون کې آرامه راحت اوس غواړي چې دین راوځي. نو دغه اول سرکل چې د کمفورټ زون نه وځي، دویم سرکل چې دی د فیر زون دی. اوس ډاره محسوسوي که دا وظیفه پرېږدم بزنس شروع کړم څه به شي، که دغه مهارت زده کول شروع کړم څه به شي، که دغه بله زده کړه دویمه ماسټري شروع کړم څه به شي. نو دا فیر زون دی. دریم چې دی بیا لرنینګ زون دی. دا ویره کله ختمه شي نو ته نوی مهارت زده کړې په اصطلاح، ته نوې تجربې زده کړې، ته نویو خلکو سره کېږي. نو دا ستا د لرنینګ سټیج. او څلورم چې دغه کمفورټ زون ختمېږي، دا دوراني چې ته راوځي هغه د ګروت زون دی چې ته پکې هدفونو ته رسېږي، ارمانونو ته رسېږي، په ځان باندې باور پیدا کړې او حتی ته بیا نورو خلکو ته وایي چې د کمفورټ زون نه راوځي. نو سرکل د کمفورټ زون چې دی یا سایکل دی چې څوک ته نه راوځي هغه 4 دی. اول خپله کمفورټ زون کې ته هغې نه چې ته راوځي نو هغه فیر زون دی، د ډار. دریم بیا ته زده کړه کې او څلورم بیا ته څه شی کې ګروت کې پکې. نو دا هغه 4 دورانونه چې څوک ته راوځي. عموما یو څوک شاید ووایي چې د کمفورټ زون زیانونه څه شی دي. ډېر تاوانونه لري. موږ یو ځای کې همسې سټک یا نښتلي پاتې شو. اول زموږ د شخصیت هغه وده درېږي. دنیا روانه ده، دنیا د بدلون په حالت کې ده. یو وخت موږ MS DOS کارولو، غټ کمپیوټرونه او بیا لیپټاپ شوې. اوس ورته لیپټاپ
لکه په خپو چې دی خو د اوس پام ټاپ دی ستا موبایلونه ستاسو په ورغوي کې ټوله دنیا زه هم دا اوس د ویډیو په موبایل کې کوم تاسو ته ښه ښکاره نو شخصیتي وده ستا هلته درېږي انډیواله ځکه ځان عادت نه کړي نوي مهارتونه زده نه کړي نوي شیان زده نه کړي ودرېږي دویم فرصتونه چاته نه ودرېږي فرصتونه په دنیا کې یو ځل کېدی شي یا دوه ځل ستا د کور ور ټک ټک کړي هر ځل تا ته فرصت نه راځي انډیواله نو تا نه فرصتونه د لاسه وځي تاسو وګورئ زیاتره ملګري زموږ وایي چې آی کاش داسې مې کړي یعنې یو فرصت د لاسه ورکړی آی کاش ما دا ماسټري کړې وه فرصت د لاسه ورکړی آی کاش هغه بله وظیفه مې پرېښې وه بزنس ته راغلی اوس به غټ سړی وم نو فرصتونه د لاسه ورکوي بل دا خلاقیت چې دی دا ودرېږي نوښتونه یعنې ته که غواړې چې خپل استعداد دې پالش کړي مغز دې پالش کړي نوي خلاقیتونه وکړي نوښتونه وکړي نو ته مجبور چې ته د کمفورټ زون د دایرې نه راوځي فیر دایره دا لرنینګ دا گروث ته مخکې لاړ شي بل دا سلف کانفیډنس یعنی په ځان باندې ته ډېر ډاډی هغه د ځان باندې چې کوم اتکا د ډاډ دی هغه کمیږي ځکه ته نه ازمایل کېږي اوسپنه وایي په ټکولو پخېږي او انسان په تجربو باندې پخېږي نوي شیان چې ته زده کوې ناکامۍ سره مخ کېږي نو ته چې کله کمفورټ زون کې ناکامۍ ته ورغاړې وځې نه خطر اخلې نو کامیابېږي به څنګه انډیواله او بل دا ژوند یکنواخت نه کېږي بل تاوان دا دی چې ته هماغسې مونوټون کې روانې داسې روانې ژوند هغه د زړه ګراف هم چې وګورې انډیواله نو ته به په لوړو ژورو کې ژوند رنګینۍ په همدې کې دي نو دا هغه عمده تاوانونه دي یو څوک پوښتنه وکړي چې انډیواله ستونزې خو راته بیانې څنګه ته راوځي چې ویډیو ډېره اوږده نه شي کمفورټ زون نه چې ته راوځې نو ته اول یو کوچنۍ هڅه وکړه هره ورځ یو نوی کار وکړه چې ستا تېرې ورځ سره یو نوی کار په خپله وظیفه کې په خپل بزنس کې نوو خلکو سره کښېنه نوي آیډیاز واوره نوې خبرې زده کړه بل دغه ذهن دی چې دی دا داسې اماده کړه چې یو قسم ذهنیت در هدف مې لکه ګروت مایند سیټ معنا چې ته باید نوي نوي شیان زده کړي ناکامۍ نه باید ونه ډار شي د چا د خبرو نه وډار شي د چا رشخند نه ونه ډار شي د چا نقد نه ونه ډار شي نو ستاسو مایند سیټ باید داسې چې ګروت مایند سیټ بل کوشش وکړه چې هدف وټاکي موږ ارمانونه ډېر لرو زما وراره دی هغه ته چې وایي چې حمزه آینده کې چې غواړي چې وایي زه پاچا شم غواړم چې پاچا شم مالې کوم پونځی به وي کوم پونتون نو خو لا معلوم نه دی نو زه ورته وایم چې ته به یو 15 وي انډیواله یا به قوي تجار بل کېږي چې پاچا شي ځکه یو ارمان دی یو هدف دی دا دواړه فرق لري هدف دپاره به موږ هغه مایلسټونز او شیان ټاکو چې دغه هدف ته زه په کومه پوړۍ کې ورسېږم څنګه د هدف لاسته راوړم ارمان باید نشي بل خپل مهارتونو باندې کار وکړئ ته که په وظیفه کې 10 کاله د کار کړی دی او 10 کاله مخکې چې څنګه وي اوس هم هغسې اټ ډز ناټ ورک انډیواله دا داسې کار نه کېږي نو ته باید سرټیفیکیشن وکړې نوي یعنې ته باید ځان ته ویلیو وټاکې بل د ویرې سره ملګرتیا وکړئ جګړه مه کوئ دغه ویره چې ده وایي د دې ویرې شاته چې د خپلواکي ده د ډار بل مخ چې دی وایي خپلواکي ده هغه که کاري خپلواکي که اقتصادي خپلواکي که سیاسي خپلواکي د ډار شاته چې شی ده خپلواکي نغښتې ده نو کوشش کوئ چې په دغه طریقو باندې تاسو چې شی وکئ راوځئ او کمفورټ زون په ظاهره دې ته موږ زه وایم په پښتو کې چې یو خوندي زون دی خو رښتینې خوښي په پرمختګ کې ده په وده کې ده په خلاقیت کې ده په تنوع کې ده او په دغه نورو شیانو کې ده نو ډېرې زیاته مننه ښه وخت ولرئ خوشحاله وختونه خدای دې وکړي چې د ګټور تماشوي راتلونکي کې به بیا په دې بحث وکړو چې څنګه کولی شو چې د عملاً د دې کمفورټ زون څخه موږ راوځو یعنې عملي لارې چارې به د دې لپاره څنګه وسي ډېره مننه